په بغلان او پکتیا ولایتونو کې پر دوو مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د کونړ ولایت محاکمو د 1439 هجري قمري کال په دویمه روبه کې 891 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 662 وثیقې هم اجرا کړي دي. د دایکنډي ولایت محاکمو د 1439 هجري قمري کال په دویمه روبه کې 511 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 463 وثیقې هم اجرا کړي دي. د میدان وردګ ولایت محاکمو د 1439 هجري قمري کال په دویمه روبه کې 622 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 580 وثیقې هم اجرا کړي دي. د نورستان ولایت محاکمو د 1439 هجري قمري کال په دویمه روبه کې 218 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 180 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 622 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 459 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو د 1439 هجري قمري کال په دویمه روبه کې 210 حقوقي او جزایي دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 280 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بغلان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 1111 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 301 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 418 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 320 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 919 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 433 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 309 دوسیو ته رسیدنه کړي او 244 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 994 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 511 وثیقې هم اجرا کړي دي. او د بلخ، پکتیکا او تخار ولایتونو د حقوقو امریتونو په یوه میاشت کې 2208 عرضپاڼو او دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د بادغیس ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 970 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 107 وثیقې هم اجرا کړي دي.